کمال ناصر اصولي د ډاکټر نجیب الله په اړه تازه څه ویلي دي؟ ډاکټر نجیب الله څنګه ولسمشر او د پنجاب پر وړاندې کوم دریځ درلودو په دې ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د ولسي جرګې غړی کمال ناصر اصولي وایي ډاکټر نجیب الله د پاکستان او اس آی په مقابل کې کلک ولاړو. اصولي د تیرو څو میاشتو راهیسې په دولتي ادارو کې د لوی امپراتور احمدشاه بابا د انځورورو د نسبولو لړۍ پیل کړې ده. نن یې د ډاکټر نجیب الله د څلوېښتم تلین په اړه پر خپله فیسبوک پاڼې تبصره کړې ده. د ډاکټر نجیب الله یو اصیل افغان یاد کړی دی او د نوموړي وژلې د بېننګۍ ثبوت یاد کړی دی. اصولي لیکي ګرانو هیوادوالو، دا چې زه کابل کې نه یم، نن سهار د یوې رسمي 3 ورځني سفر لپاره بیرون د هیواد څخه ولاړم، خو ضروري ګڼم دا چې ډاکټر صاحب نجیب د خاد د ریاست د دورې په باره کې معلومات نه لرم. زه هم قاضي نه یم چې قضاوت وکړم، خو د نوموړي د ریاست جمهوري پیل او کار مثبت و. د پاکستان او اس آی په مقابل کې درېدلې د یو اصیل او هیوادپاله افغان کار و. د نوموړي په هیواد پالنه کې شک نه و. د نوموړي شهادت د افغانانو په لاس، خو د استخباراتو انتقام اخیستل د یو اصل او حاصل او په هیوادپال افغان څخه دا څرګندوي چې هیوادپال افغانان به نور تر هغې دلته په شهادت رسیږي تر کومې چې افغانان د نورو د غلامۍ نه ځانونه خلاص نه کړي. د رئیس جمهور په دغه ډول شهادت او په عمومي څلورلارې کې رازړول د بېننګي ثبوت دی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت، د لوی الله په امان.